سلامونه مو هرکلی کوم فرید احمد احمدیار یم د انلاین ټیچ پښتو یوټیوب چینل له طریقه ستاسو حضور ته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې جوړ او روغ بایست او د صحت جامې په په تن وي. ګرانو دوستانو په تېره ویډیو کې مې درته وښودله چې موږ او تاسې په دې کورس کې کوم موضوعات څېړنې لاندې نیسو. همدارنګه په بل ویډیو کې مې درته وښودله چې اډموب، اډسنس او بلاګر او همدارنګه ورډپریس او یوټیوب چینل څه شي دي او څنګه موږ او تاسې د هغه څخه پیسې لاسته راوړلی سو. یعنې پر دې باندې بحث وکړي په همدغه ویډیو کې چې د کومو اکاونټونو څخه موږ تاسو کولی شو چې همدلته په افغانستان کې پیسې لاسته راوړو. ګرانو دوستانو که چیرې چا دغه ویډیو نه وي کتلې همدغه ویډیو وګورئ او تر پایه پورې تر څو په هر ځای باندې مو سر خلاص شي. ګرانو دوستانو په دې ویډیو کې زه درته ښیم چې څنګه کولی شو ګوګل اکاونټ جوړ کړو، په دې خاطر چې ګوګل اکاونټ ضروري دی. که چیرې موږ تاسو غواړو چې انلاین کار شروع کړو نو موږ باید چې حتما یوه دننه ګوګل اکاونټ ولرو تر څو د هغه څخه استفاده وکړو. ګرانو دوستان یوازینی هیله مې دا ده که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نښان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو د ټول در مخ ته تاسو پورې ورسیږي. او همدغه ویډیو کوم چې تاسو ګورئ که چیرې مو خوښه سوله لایک یې کړئ او کوم پوښتنه چې لرئ تر همدغې ویډیو لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. ګرانو دوستانو راځئ په ویډیو پیل کړو، نور مو وخت نه ضایع کوم. بیا هم درته ښه راغلاست وایم ګرانو دوستانو. کوم وخت چې موږ غواړو چې ګوګل اکاونټ جوړ کړو نو راځو لومړی موږ ګوګل راخلاصوو. په دې ځای کې موږ تاسې ورته لیکو کریټ. ګرانو دوستانو کله چې مو همدلته په ګوګل کې کریټ جمیل ولیکئ نو د هغه څخه وروسته راسئ ګوګل ته لومړی لرو جمیل فور بزنس ګیټ ایمیل یور فور بزنس ګوګل ډاټ کام. دا به دوی نور مختلف ډول اکاونټونه دي چې موږ تاسې کولی شو چې پکښې کې جوړ یې کړو چې هغه د بزنس تجارت لپاره چې دی پیسې غواړي. بیا موږ تاسې کولی شو چې په دې باندې هر رقم څه رانیسو. همدارنګه خو موږ تاسې فري اکاونټ جوړوو نو د تاسې بلته لاندې راکښته سئ کریټ جیمیل اکاونټ پر دې باندې به کلیک وکړئ یا همدارنګه کریټ یور ګوګل اکاونټ پر دې باندې کله چې تاسې کلیک وکړئ نو دلته تاسې ته داسې یو خانه راځي. په دې ځای کې یو فارم راځي، همدا فارم موږ تاسې ډکوو. په دې ځای کې لومړی لرو فرست نیم. ګرانو دوستانو په ډېر احتیاط سره دا کار وکړئ. صحیح شو. که چیرې تاسې کومه غلطي پکښې کې وکړئ نو بیا اکاونټ نه درته جوړېږي. په دې ګورم دلته موږ په دې ځای کې لرو کریټ یور ګوګل اکاونټ. که څه هم دا اسانه دی خو د ځینو ملګرو شاید نه وي زده، په دې خاطر زه دا ویډیو درته جوړوم. تاسې په همدې ترتیب چې څنګه زه کار کوم همداسې جوړه کړئ، انشاءالله مشکل به نه وي. لومړی په دې ځای کې موږ راځو فرست نیم لرو، همداسې لاست نیم لرو. په دې ځای کې یوزر نیم ورکوو، همداسې پاسورډ کنفرم پاسورډ ورکوو، نور پروسه بیا وروسته راځو. په دې ځای کې به یو نوم ورکوو. د مثال په توګه زه یو نوم ورکوم، همدغه خپل د چینل پر نامه یې جوړوم آنلاین، او همدارنګه په لاست نیم یې ورکوم چې ټیچ. په دې ځای کې نو بیا یوزر نیم یا په اصطلاح زموږ او ستاسې آی ډي چې ده هغه د خپل سجیشن لیست هم درته راوړي. وایي کوم ته غواړې چې جوړه کړې خپل په خوښه، او که یا هم مثال په توګه دلته چې کوم دغه سجیشن لیست کې درته راوړله هم په دغو کې مثال په توګه آنلاین ټیچ 944 همدغه زه ورته انتخابوم چې د هغه صحیح دی. د هغه څخه وروسته به راسو پاسورډ ورته ورکړئ. ګرانو دوستانو پاسورډ داسې پاسورډ ورته ورکړئ چې هغه لږ قوي پاسورډ وي، چې هغه یعنې داسې نه چې بیا په اسانۍ سره هیک شي. د ځینې هیکرانو د خوا څخه د اکاونټو پاسورډونه هیک کېږي. که چیرې ډېر اسانه نو تاسې باید چې 8 توري کار کوئ او همدارنګه د هغه څخه وروسته لیټر او همدارنګه نمبر تاسې کولی شئ چې کار وکړئ سره تر سمبوله پورې. یعنې هم تاسې داسې پاسورډ ورته ورکړئ چې هم به نمبر ولري او همدارنګه به لیټر یعنې توري ولري، همدارنګه سمبولونه مثال یا ډاټ یا بل داسې یو څه به ورته ورکوئ حتما. زه یو پاسورډ ورته ورکوم او همدارنګه همدغه پاسورډ چې څنګه تاسې په پاسورډ کې ورکړی دی په کنفرم پاسورډ کې به هم تاسې ورکوئ عیناً دغه شی لکه څنګه چې موږ په پاسورډ کې ورکړی دی دلته بیا هم ورکوئ. او د هغه څخه وروسته راځو پر نیکسټ باندې کلیک کوو. په دې ځای کې ګرانو دوستانو ستاسې څخه ریکوري ټلیفون نمبر غواړي.
یعنې کوم وخت که چیرې بیا مشکل پیدا سو تاسې کولی سئ چې د همدغه ټلیفون د لارې دوی تاسو ته یا کوډ یا ایمیل داسې واتی، خو دا اپشنل دی. اپشنل دا معنا چې تاسې خپل په خوښه کې ورکوئ که نه ورکوئ. که چیرې ورته وار کوي خو ښه خبره ده، یعنې په آینده کې که چیرې خدای نخواسته ستاسې په آی ډي کې کوم مشکل پیدا سي یا ستاسې څخه پاسورډ هېر سي یا بل کوم مشکل پیدا سي، دوی همدغه ټلیفون نمبر ته یو کوډ درته راستوي، خو چې یې ښه خبره ده، او که نه یې هم پروا نه کوي تاسې مه ورکوئ. خو زه یو نمبر ورته ورکوم، همدغه نمبر به ورته ورکړئ او د هغه څخه وروسته به بیا ښیي چې مطلب یې د هغه څخه وروسته موږ دلته ریکوري ایمیل ادرس لرو چې دا هم د ټلیفون غوندې کار کوي. همدا ستاسې په خپل په خوښه دی کې ورکوئ که نه ورته ورکوئ. دې ته هم اپشنل لیکلی دي. مطلب دا چې اپشنل دا معنا چې ستاسې خپل خوښه ده، یعنې که چیرې ورکړئ خو ښه خبره ده، او که نه هم مشکل نه لري. خو دا زه نه ورته ورکوم، تاسې هم چې ورته ورکړئ خو ښه خبره ده. راځو په دې ځای کې د هغه څخه وروسته دا ضروري دي ستاسو د زیږېدو هغه ډیټ اف برت غواړي چې په اسلام په کوم تاریخ باندې. مثال زه یو تاریخ ورته واچوم، فبروري 1996 کال. د هغه څخه وروسته دا تاسو د خپل د زیږېدو نیټه ور واچول. د هغه څخه وروسته ستاسې څخه هغه جنسیت غواړي چې تاسې میل یاست که فیمیل یاست. دلته موږ میل فیمیل لرو، هر شی چې تاسې ورته ور واچوئ. که چیرې میل یاست میل ور واچوئ، که فیمیل یاست بیا فیمیل ور واچوئ. لازم زه میل ورته انتخابوم او د هغه څخه وروسته پر نیکسټ باندې کلیک کوم. د هغه څخه وروسته دوی موږ همدغه کوم نمبر چې دی دا موږ چې ورته ورکړي دي همدغه نمبر ته یو کوډ راستئ د کنفرم دپاره. نو زه ورته وایم چې دلته راته وایي ویریفیکیشن ویریفاینګ یور فون نمبر. زه ورته وایم یس سینډ، همدغه سینډ باندې کلیک کوم. نو دی هغه نمبر ته کوډ چې رالی هغه کوډ بیا موږ راځو دلته په همدغه خانه خالي کې ورکوو چې زموږ اکاونټ نور کنفرم کېږي. دا دی کوډ ماته راواستوئ، زه به همدغه ورکړم همدغه کوډ په دې ځای کې تر څو اکاونټ مو ویریفای سي. ګران دوستان همدغه کوډ دی ما پکښې ورکړی، همدغه څخه وروسته راځم ویریفای باندې کلیک کوم. کله چې موږ په ویریفای باندې کلیک وکړي د هغه څخه وروسته ګیټ مور فرام یور نمبر، مطلب دغه ستاسې څخه غواړي چې آیا دغه تاسې خپله دا کار وکړئ که یا. زه ورته وایم یس آی ایم ان، او دا کولی چې سکیپ یې هم کوي تیر یې هم کوي. د هغه څخه وروسته راځو په همدا ځای کې دا د دوی هغه پرایوسي پالیسي ده چې مطلب کومه پالیسي ده لري دا تاسو ټوله درسره ووایاست. او د هغه څخه وروسته په اخر کې آی اګري، مطلب زه ستاسې د دغه اکاونټ سره یا ستاسې دغه پالیسي سره یا د دغه شرایطو سره موافق یم. پر آی اګري باندې کلیک کوو او نور زموږ اکاونټ جوړ سو چې موږ تاسو کولی شو چې دا اکاونټ بیا په آینده کې په ټولو هغه څه چې ضرورت یې ورته په هغه کې استعمال کړو. په دې ځای کې ګوره ویلکم آنلاین ټیچ، مطلب هغه ښه راغلاست راته ویلي. په دې ځای کې ځینې نور سکیورټي کارونه دي چې هغه مهم نه دي، موږ تاسې نه کوو. په همدا ځای کې ګوره تاسې ته هغه دوی معلومات درته درکوي. اکاونټ سټوریج تقریبا 15 GB ځای دی تاسو ته په دغه اکاونټ کې درکړی دی، یعنې تاسو کولی شئ چې په دغه اکاونټ کې 15 GB ډاټا یا معلومات وساتئ چې اوس تقریبا 0% یوزډ، یعنې هیڅ نه دی استعمال شوی. په دې خاطر چې نوی اکاونټ دی موږ تاسو اوس جوړ کړئ نو 0% استعمال شوی دی. ګرانو دوستانو نور زموږ تاسو اکاونټ جوړ سو، موږ تاسو کولی شو چې د همدې لارې هم ایمیل واستو چاته، هم ایمیل راته راسي او همدارنګه په نور داسې کارو کې چې هلته ضرورت یې ورته د ګوګل اکاونټ ته دا استعمال کو. ګران دوستانو یوازینۍ هیله مې بیا هم در څخه دا ده که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه په څنګ کې د بیل نښان ووهئ او ویډیو مه سکیپ کوئ، مکمل تر پایه پورې وګورئ. که چیرې څوک پوښتنه لري در همدغې ویډیو لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ چې انشاءالله تعالی زه به یې ډېر ژر درته جواب کړم. نو تر بیا پورې مو ښې چارې الله مو مل شه، مخته مو شه.